دا جادو داسې شی دی عزیزانو. امام شافعي صاحب فرمایي څوک لیونی کی، څوک پاگل کی، څوک په سترګو ړوند کی، څوک مړ کی مړ په سحر و جادو باندې سړی مري هم. او دا شیان زموږ په معاشره کې ډېر ابوالزوالک راغلل مولوي صاحب دا رقم کوډې موډې دي بیا ورلم هغه مې ومولې که مې څه پکولې بیا بنګي ګړ لره ورلم هغو ما ته ویلې په شکرانه کې به شراب راوړې شراب بیا موږ تا ته دا تعویض در وموو یا تعویض در کوو و څه چم وکړه مال شراب مو وروړه روپۍ ورکړه ته پوهېږې کار دې پوهېږې شراب نه وروړې یعنې زما او ستا سلسله راله و شرابو ته ودرېده و شرابو ته دا په کوم ځای کې دا په هغه ځای کې چې 5 وخت لمونځ په مسجد کې ځای نه کېږي لاره نه کېږي دونه نمازیان. بیا روایت پکې راځي عزیزان. بیبي عایشه صدیقیه رضی الله تعالی عنها دې لره یوه ښځه راله. ښځه چې راله ورته ویلې والام المؤمنین سړی چې خپل وش په رسۍ وتړي ګناه خو به نه لري. عایشې صدیقې ورته ویل یا ولې ګناه لري څه پروا لري؟ نو دې ورته ویلې ما خپل خاوند تړلی دی. هغه ویل څنګه تا ویلې وش تړل په رسۍ نو تا څنګه خبره؟ ویلې ول زما خاوند ما له نورو ښځو د بندش تعویض ورباندې کړی دی چې نه بل چا ته کتلی سي نه بل چا لره ورتللی سي نه زما بغیر بیا دی بل څوک لیدلی سي ما دا تعویض ورباندې کړی دی. بیبي عایشې صدیقې ورته ویل ته جادوګره یې جادوګره بیا یې خپلو ملګرو ته دا له ما وباسي دا وباسي دا جادوګره ده. دا زموږ ته معاشره نه ده عاجزانو. یعنې زموږ په معاشره کې دا خبره بیخي ډېره ده چې سړی واده وکړي واده چې وکړي بیا دا واده چې کله بچانو مچانو سلسله یې راشي بچان لره ورشي کور ولالو هېڅ یو شی نه وي هېڅ یو شی نه وي ختم یې کړي ختم. دا عام طور زموږ په زنانو کې دا بیماري بیخي ډېره شته. په الکوانو کې هلته دا بیماري شته یوه زنانه یوه نجلۍ دی وایي زه غواړم هغه مور پلار یې نه کړي وار بیا دی راولاړ شي جادو و سیر ورباندې وکړي. ما ته هم داسې کورونه اوس هم معلوم دي چې د واده 5 کاله سوي دي داسې جادو یې ورباندې کړی دی چې دا سړی خپلې کمرې لره نشي ورتللی. صرف دا وجه وله چې دا نجلۍ بل چا غوښته هغو ته یې ورنه کړله بیا راولاړ شو دغه سحر و جادو یې ورباندې وکړي. سحر جادو ځای ما در وښوئ څوک شیګان بنګي والا او مچ په مچ کې چې بیا کم تعویض کیږي هغه بیا ډېر سختترین تعویض دی د سړي کور خرابوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر فاروق زوی و دی ولاړی خیبر لره. په خیبر کې یهود ډېر نو قرار په خیبر کې دا یهود را ولاړ سلو په دی سیر و جادو وکړي چې جادو یې ورباندې وکړي د ده لاس د خپل ځایه څه لیرې سو د خپل لاس د ځایه څه لیرې سو چې لیرې سو بیا په هېڅ شي نه سمېدی. حضرت عمر فاروق چې خبر سو حیران سو چې یا الله دا څنګه مسله ده دا څنګه معامله ده. بیا اعلان وکړ چې د خیبره څه به یهود وځي یهود به د خیبره وځي بیا د خیبره څه پسې واهم خستل دا یهود ډېر یې ورته ویل موږ ته پیغمبر علیه السلام خط را کړی دی نه خبره نه ده تاسو ناجایزه شروع کړې ده لهذا و تاسو ته دلې زه خلاصون نه در کوم موږ دوی سره خلاص شو دا علاقه به پرېږدئ. دا یهودو په چا په عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه باندې چیش وکړئ تعویض او جادو چې دی هغه یې وکړئ. یعنې اوس خو بیا دا نوې دنده د فیسبوک لاره شروع سوله یعنې تر ټولو زیات زنانې تلیفونان د تعویض مسله تعویض غواړم څنګه تعویض دی دا تعویض غواړم دا تعویض غواړم دا تعویض. اوس الحمدلله ثم الحمدلله د دې دندې څخه الله ډېر ساتلی یو الله څه مې نه ده غوښتې نو د دې کوشش دا دی چې یار خاص کر خاوند خاص کر د خاوند خوندې خاص کر خواشه خاص کر خسر دا په دې باندې تعویض څنګه تعویض داسې تعویض راوکه آغا صاحب چې هر څو شکرانه غواړې چې دغه زما د خاوند چې کومې خوندې دي یا زما خسر یا خواشه پر ما یې سترګې پټې شي د دې سترګې زه ور پټې کړم
بس دوی ماته څه ویلی نشي دا او زموږ ته په معاشره کې څونه ډېر دا رقم ځوانان سته چې هغه څه شي هغه د واده د شپې تعویض څوک ورباندې وکړي خپله حلاله کور والا لره نشي ورتللی لیکن زنا بیا کولی شي زنا کولی شي بیا روایاتو کې راځي عزیزانو بیبي حفصه رضی الله تعالی عنها په دې باندې د دې یو منځوله جادو یې وکړ جادو چې وکړي دا ډېره خرابه سوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور والا ډېره خرابه سوه ډېره ستړې سوله بیا دا شک رالی پر خپله منځه باندې بیا یې پوښتنه وکړله بیا یې ونیوله بیا ډېر اقرار یې ورباندې وکړي چې اقرار یې ورباندې وکړي بیا عبدالرحمن بن زید ته وویل بیبي حفصې چې دا مړک دا جادوګره چې کومه ده دا مړک او بیا یې مړه کړله بیا یې مړه کړله بیا یې ختمه کړله بیا یې د مخه چې دغه وایسته بیا روایاتو کې راځي عزیزان دغه چې کوم څوک دوه ودونه لري دا هم اکثره تقریبا په دا مشکل اخته وي نوی کور والا وایي دا زما سره یي زړه وایي زما سره یي لوی مشکل دی خلک موږ ته یا مولوي صاحب ته د دویم واده ډېر خلاف یې زه دې د اول لا ډېر خلاف ولم خو ته نه پوهېږې په خبره باندې ته نه پوهېږې چې پوهېدلی بیا چې موږ ته د ښځو میسیجان واورو ته به خپل اریان شي چې او وایي زما کور والا خو ټلیفون یې کله درلودی و ټلیفون نه لري